ته پوهه نه یې چې زه څنګه او پس شاعر وم ته پوهه نه یې چې زه څنګه او پس شاعر وم ما به نظمونه لیکل ما به غزل لیکو ډېر ښه شاعر وم ما نه اوس هر څوک دغه سوال کوي شاعر نه اوس ما نه اوس هر څوک دغه سوال کوي شاعر نه اوس نه نه هغه یو وخت چې شاعر ما به شعر لیکلو ای ته منې چې دا لګیا یم دا کلام مې آخري نظم دی ای ته منې چې دا لګیا یم دا کلام مې آخري نظم دی دغه چې ولې دا جواب له ما نه هم ورک دی ای زه فنکار ومه لفظونه به مې ښه وتراشل ای زه فنکار ومه لفظونه به مې ښه وتراشل ما به د زړه هر یوه سلیکه کړه په شعر کې پټه ما به د زړه هر یوه سلیکه کړه په شعر کې پټه ما به دردونه ټول د شعر په اللهو ده کړه د کومې پیغلې د ښایست کیسې چې ما کولې د کومې پیغلې د ښایست کیسې چې ما کولې د هغې پیغلې خو خالونه اوس د ګور چینجي خوري د کوم زلمي د مینتوب کیسه چې ما چیړله په هغه ځوانو سلی جوړ دی او د ګور میلمه دی د مینتوب کیسه یې ځکه شو نیمګړې پاتې د کوم زلمي د مینتوب کیسه چې ما چیړله په هغه ځوان اوس سلی جوړ دی او د ګور میلمه دی د مینتوب کیسه یې ځکه شو نیمګړې پاتې ما چې د کوم شوق مازدیګر کیسې هر وخت کولې ما چې د کوم شوق مازدیګر کیسې هر وخت کولې په هغه زیړ مازدیګري کې اوس د وینو رنګ دی په کوم ګودر چې به د پیغلو بنډارونه جوړو په کوم ګودر چې به د پیغلو بنډارونه جوړو په وینو رنګ دي مات منګي پکې پریمانه ایښي ما چې د کومې مور قربان قربان په شعر ستایلو ما چې د کومې مور قربان قربان په شعر ستایلو څه پکې ګورې شوې او هم پکې ذهني ناروغې ما چې د کوم پلار د شفقت قصه په خوند کوله ما چې د کوم پلار د شفقت قصه په خوند کوله په کټ کې پروت سوری سوری دی او بچي ترې تاو دي ما چې د کوم اتل زلمي ستاینه تل کوله ما چې د کوم اتل زلمي ستاینه تل کوله چا پرې د کفر فتوا ورکړه هم د مرګ په جواز سر یې له تنه ترې جدا کړلو بدنامه هم شو د هغې خور زړګی هم مات شو د خپل رور په غم کې د هغې خور زړګی هم مات شو د خپل رور په غم کې چې دروازه کې به وناست د بنګړو په تمه نن جنازه ده په بر کلي کې د هغه مزدور څوک چې سهار وخت کې د رزق په تلاش کې ورکو په نه ګناه یې خپې لاسونه او هم سترګې بایلې هغه غریب چې په اوږه به یې ټاټکې ګرځو اخبار هم نه راځي بازار ته یو چا داسې ویل اخبار هم نه راځي بازار ته یو چا داسې ویل اخبار والا چا نامعلومه کس په چوک کې مړ کو د خان کاکا په جنازه کې لس کسه هم نه د خان کاکا په جنازه کې لس کسه هم نه له دغه یېرې چې اوس برید په جنازو هم کېږي او هغه فنکار اوس هم ودونو او خادو ته نه ځي هغه فنکار هم اوس ودونو او خادو ته نه ځي د نیمې شپې ورته چا خط پرېښی سندرې پرېږده مور مې ویل نه دې بخم زویه ماشومان ملیږه مور مې ویل نه دې بخم زویه ماشومان ملیږه په سترګو ړوند چې اوس په سکول کې ماشومان وجني ماشومان وجني ماشومان وجني بس دی بس دی بس دی نه شعر نه غزل او نه ټپه لیکمه بس دی نه شعر نه غزل او نه ټپه لیکمه که لیکم درد به وي او غم به وي نور څه لیکمه نور څه لیکمه نور څه لیکمه